مسافر خان یو 40 کاله عمر لري او د خپلو لاسو په سختې خوارۍ اولادونو ته د حلال رزق په لټون هر سهار له کوره وځي. نوموړي له نن 25 کاله مخکې په ګاونډي پاکستان کې د څپلیو جوړول زده کړي او اوس یوه نیمه لسیزه کېږي چې خپله یې په کور دننه کونړ کې په کار پیل کړی دی. د په خپل کارځای کې له ځان سره اته بېروزګاره ځوانان هم بوخت ساتلي. وایي که ورته اسانتیاوې جوړې شي نو تر دې به ډېر ځوانان وروزي. ډېرو کسانو ته دا کار شو ښودلی که نه خو چې زموږ سره داسې برنامې شته دی که نه چې هغوی زموږ سره چې دی کومک وکړي یا لاس راسه یا هغه کسانو ته دغه ورکوي دا که نه معاش ورکړي نو زه تقریبا 200 کسانو ته زه دا کار شم کولی. د همدې ناستو ځوانانو په لاس جوړې شوې 400 والې څپلۍ له هېواده بهر هم ښه بازار لري او تر ډېره بهر ته د ډالۍ په توګه وړل کېږي. تیر نظام کې هم چې د خارج ملکونو ته به خلکو وړلې او اوس هم خلک وړي. زموږ په کار کې هېڅ قسم بدلون نه دی راغلی. ثناء الله چې 6 کاله یې په دغه فابریکه کې کار کړی وایي 8 ډوله څپلۍ ګنډي چې تر ټولو مشهوري یې د پېښور زلمي نومې 400 والې څپلۍ دي او اخیستونکي یې هم ډېر دي. و 8 قسمه څپلۍ جوړېږي. یو قسم دي نوي راوتي هغه سږ کال نوی ډیزاین پېښور زلمي ډیزاین هغه هم شو جوړولی. عمران خان والا ډیزاین شو پنجهدارې شو د 400 والې ته وایي هغه هم دي بندې پنجهدارې 400 والې پنجهدارې. د 400 والو څپلیو اخیستونکي ځکه ډېر دي چې مضبوطي او په ښه کیفیت جوړیږي ځکه مارکیټ کې هم ښه بازار لري. نورې څپلۍ چې دوکانداران نه والو دا غرونه علاقه ده چې کوم داسې یو طرف ته پکې روان شي چې مړي وشتري نو بس بیا به څپلۍ د یو لاس کې راغېستې او یوه به یې پښو کلي کې ملګری انډیوالي خو روا به یې خولې ته وکنی نو بس پخې بیا راځي نو چې دا څپلۍ د بل چا نه واخلي خیږي ډېرې ښایست هم ډېر دی او مضبوطوالی هم ډېر دی او بېدمن هم دي او بل پکې ښه دغه دا دی چې مثال په طور یو شی مارکیټ ته وړاندې شي وچلېږي بیرته هغه ډیزاین وطن کېږي نو سړی چې وړاندیز وکړي بیرته راتلی شي. خو دلته 400 والې جوړېږي دغسې یو جوړېږي دغه کیملو جوړېږي دغسې ډېرې کمپنۍ دي او ډېر ښه کوالټي دي او ښه جوړېږي. په هیواد کې بیروزګارۍ ډېر ځوانان په سختو او مرګونو لارو هیواد پرېښودو ته اړ کړي. خو که په کور دننه ورته دا ډول کاري فرصتونه جوړ شي نو بهر ته د ځوانانو تګ او د بیروزګارۍ مخه به ونیول شي.